بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو خوب ده، دا مخکې یو ورور لیږلی ده، لیکلي دي چې سبایي اشراق موز نه بعد خوب مې ولیدو چې تشناب کې ځان اینځم او مار پیدا شي، لرګي اخلم په یو ګوزار دوه ځای شي، مار بیخي تښتي خو زه کوشش کوم چې پرې ندم چې لار شي. یو دا خوب ده. بل خوب ده وایي الماري خلاصه کړم، د بیکې خرمایي تکې تورې ښایسته خرمایي، بل خوا شاتې، بیا یخچال کې ډېرې شیدې وي، نور مونږ کره څوک راوړي، خور مې وایي چې دا هم واخلو، د شات ورندار مې راواخلي، دواړه یې وخورو، او خاله مې هم هغې ته زه د شوده کېدم لږ وخوري نور ترې پاتې شي. دا به څه تعبیر لري؟ او یو بل ورور ده چې هغه خوب یو وخت سره لیږلی ده، نو هغه هم اورو. دا درې خوبونه دي. ښه، نو اوس دا درې خوبونه دي، دا درې خوبونه تعبیروو. په دې کې د اول خوب د څه ده؟ د وایي سبایي اشراق موز نه بعد مې خوب ولیدو چې تشناب کې یم ځان اینځم او مار پیدا شي، لرګي اخلم په یو ګوزار دوه ځای شي، مار بیا تښتي، بیا زه کوشش کوم چې پرې نږدم چې لار شي. معنا څخه ځان مطمئن کې دا مړ شوی دی. تشناب کې مار کتل، تشناب هغه مسایلو باندې تعبیر کیږي په خوب کې تشناب چې هغه د مالي مسایل وي، څه کله مواد غایطه پکې لیدل کیږي، او همدارنګه د انسان هغه خصوصیات، هغه شیان چې انسان پې شرمیږي، هغه چاته نه وایي، عادتونه د انسان بعضې، او بعضې کارونه د انسان، او بعضې خبرې چې هغه انسان راز غوندې وي، او هغه شیانو باندې تشناب تعبیر کیږي. چې کله موږ تشناب په خوب کې ګورو نو هغه باندې تعبیر کیږي. او چې کله ته بیا ګورې چې تشناب کې مار وي، معنا داسې یو خطر احساس کوې، یا د واتساپ چا سره رابطه داسې شک شوی ده، یا څوک مزاحمت کوي، یا څه خطر احساسوې، د څه شي د پاسورډ او د واتساپ د شیانو ورکېدل، یا د موبایل رابطې، یا چا موبایل نه یې کړی، چا خبرې نه یې اورېدلی، دغه شیانو په رابطه باندې ستا څه کوم تشویش ده، هغه تشویش د انشاءالله رفع کېږي، هغه مشکل حل کېږي. نو دې کې یو خوشخبري ده تا ته چې ته کوم مشکل نه ډارېږې، چې هغه مشکل تا ته پیدا سوی ده، هغه ستا خصوصیاتو پورې ده، ستا عادتونو پورې، ستا رازونو پورې، هغه مشکل انشاءالله حل کېږي. هغه مشکل ته حل کوې، چې ورته بیدار واوسېږې، او هغه مشکل ته د حل کولو کوشش وکړې، او هغه مشکل انشاءالله حل کېږي، غټېږي نه، مسله دې حل کېږي یا حل شوی ده انشاءالله. نو دا تا ته دا خوب الله تعالی تا ته ښودلی اطمینان لپاره، که داسې یو مسله وي نو ته مطمئن اوسه چې دا مشکل حل سوی، او که داسې یو مسله پېښ شوي هغه حل شوې هم وي، تا سره شکونه دي، نو شکونه مه کوه، دا مشکل حل سوی. لکه چې عمار ته وګوره، چې عمار تا څنګه مړ کړی، ښه صحیح دې مړ کړی او ختم شوی دی بیخي، نو بیا دا مشکل حل سوی دی. او که داسې وي چې دا مار تا صحیح نه ده ختم کړی، ډارېږې چې کیدای شي پټ سوي چېرته مکمل مړ نه شو، نو بیا معنا داسې لږ کوشش نوره مه وکړه دا مسله بیخي حل شي. نو که روابط وي، واتساپ وي، نور فیسبوک وي، روابط وي، نور خبرې وي، رازونه وي، دې شیانو کې انشاءالله چې دا مشکل ته نه پیدا کېږي. که تا سره تشویش وي، ویره وي، مطمئن اوسېږه، والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، وایي الماري خلاصه کړم، د بیکې خرمایي، خرما په خوب کې لیدلی ده، او بیا شات په خوب کې لیدلی، او هم شودې. دا درې واړه ډېر ښه تعبیر لري. خرما په خوب کې په رزق باندې، په برکت باندې تعبیر کیږي، په شفا باندې هم تعبیر کیږي. دا خوب د زنانه خوب ده. نو خرما که ستا د اولاد مسلې، د نور دردونه، تکلیف، مرض وي، انشاءالله دا مشکلات ټول حل کیږي. ځکه دا خرما مریم علیه السلام ته چې کله عیسی علیه السلام پیدا کېده، نو الله تعالی خرما ورته ونه کړې وه، او په هغه کې خرما، تازه خرما هغه یې خوړلی و، نو همدا ورته کافي شوی و. او شات هم څه ده، په شفا باندې تعبیر کېږي. شات هم په شفا باندې، په علم باندې، په شفا باندې هم تعبیر کېږي. او شودې هم په طبیعي شیانو باندې، شودې طبیعت طبیعي شیانو باندې، یعنې که ته مریض یې، تکلیف لرې، څه علاج پسې ګرځې، نو کوشش وکړه طبیعي شیان، یعنې پرهیز، یا طبیعي پرهیز او طبیعي خوراکونه، یا هغه طب حکیمي ورته څه وایي، په هغه طریقه باندې انشاءالله ته علاج وکړې، نو مشکلات دې حل کېږي. نو دا په دې خوب کې تا دا شیان خوړلي، نو شات دې خوړلی، دا په شفا هم تعبیر شو، خرما دې خوړلی، دا هم په ښه والی، په نرموالی، په سهولت، په رزق باندې تعبیر شو. او همدارنګه
شیدې چې هغه طبیعي طریقه باندې علاج کول، پرهیز کول او ځان ساتل، نو انشاءالله دا ټول په دې باندې تعبیر کیږي چې ستا مشکلات تکلیف وي او نور تشویش وي در سره د تکلیفونو په رابطه باندې د اولاد مسلې، نو دا ټول مشکلات انشاءالله حل کیږي. مطمئن اوسېږه، والله تعالی اعلم. او دا بل خوب، دریم خوب داسې روان یم، داسې یو چپ لاس ته داسې ځای یو نیر یو ما ملګری دی لکه پېژنم، دوی دا نیر را تېر کړی، ډېر داسې سپینې اوبه پکې را روانې او غټ نیر یې بیا د وروسته ځای کې ولګیا کړی. زه موږ ګوره په دې ځای کې هم دوی نیر را تېر کړی ده. دې نه چې تېر شوم، بیا د دې نه بعد پټي دي، دې پټو کې او زه یم څه نورې او دې کې مونږ ناست نو څه هغه کوي، یو ماهي پکې پیدا کړو. دا ماهي لکه کاهو غوندې نه وي، دا کاهو چې دا پاڼې منځ نه راوښتې تازه وي که نه، نو دا ماهي د هغه سبزۍ نه وي، لکه د شفتلې یا د مثال سبزیجاتو منځ نه راوتی که نه، داسې ماهي زه یم چې ګورې داسې ماهي هم شته ده. دا څومره تازه ده، ډېر زیات تازه وي که نه، لکه کاهو چې وسپړې منځ کې هغه پاڼې ګوره، یا د ګلپي پاڼه منځ کې ډېره تازه پاڼه وي. دغسې خوشحاله او اباده اوسئ. دنه ما پوښتنه کړې چې خوب وخت څه وخت کتل شوی ده؟ خوب ډېر واضح نه ده. نو اوس جواب یې داسې وي چې د لمانځه نه مخکې به او دا ماهي ډېر تازه وي. نو دته دا تعجب شی په دې خوب کې دا ماهي ده چې دا ماهي تازه ده، ډېر تازه ده، لکه مثال یې ورکوي چې هغه د کاهو یو پاڼې یا د ګلپي یو پاڼه د نن نه څه کرم ده، او پاڼه چې د نن نه څه هغه ته وباسي، هغه بیا ډېر نرمه وي، تازه وي، وړوکی. نو دغه باندې دی تعجب کړی ده، په دې خوب کې دا ورته ښکاره شوی ده. یو ماهي په خوب کې یو ماهي چې کله وکتل شي چې د نیر نه اوبه نه اخیستل کېږي، دا په ښځه باندې تعبیر کېږي، ښځه یو ماهي. نو تاسو تا کتلی ده چې دا یو ماهي، نو که چېرته ستاسو په منځ کې داسې مسایل وي د دوستي او د خیشي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې دا کار انشاءالله سرته رسیږي، او څه مشکل او څه شکونه که در سره وي، نو انشاءالله دا مشکلات حل کېږي. او که د خیشي مسله وي، که ستاسو څه اراده وي یا د دې دوستانو د څه اراده وي، کوم ځای کې د خیشي او د رشتې او د معاملې، نو انشاءالله دا مسله هم حل کېږي. نو یو ماهي ستا کتلی دی، نو یو ماهي په همدې ښځه باندې تعبیر کېږي. که تاسو اراده لرئ یا دوی اراده لري، نو یا مشوره شوې ده، یا تاسو سره خیښي کوي یا تاسو ورسره خیښي کوئ، نو په دغه شیانو باندې تعبیر کېدی شي. او که داسې نه وي، نو په مال او تجارت او کاروبار باندې هم تعبیر کېږي چې که تاسو کاروبار چې شروع کوئ، نو انشاءالله هغه که یعنې دا کاروبار ته دوام ورکړي، ادامه ورکړي، نو انشاءالله یو تغییر پکې راځي او نوی شی پکې پیدا کېږي او تاسو یو خیر او ګټه تاسو ته رسیږي انشاءالله. نو دا و دا درې خوبونه چې دا لږ مخکې لیږل شوي دي، او ما کوشش وکړو چې زر تعبیر شي. او سبایي کوشش کوم انشاءالله دې نه وروسته سهاري 6:30 بجې د پاکستان په وخت او ماښام 6:30 اوه بجې دې دوه ټیمونو کې امکان لري د وختونو کې چې زه لایف راشم، که تاسو خوب خپل اورېدل غواړئ چې هلته تعبیر شي، نو هلته هم کولی شئ. که هلته بیا فعال وي واتساپ هم مسنجر هم بیا کولی شي پوښتنه وکړي، همالته وضاحت هم کېدلی شي. او همدارنګه د ویډیوګانې دا چینل کې که تاسو نوي یاست، نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ. پرون ما ګیله وکړه چې تاسو لایک نه کوئ ویډیوګانې او شیر کوئ نه، چینل سبسکرایب کوئ نه. اکثر کسان د ویډیوګانې ګوري، هغوی د چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو کوشش وکړئ سبسکرایب یې کړئ، که اطمینان هم وي اعتماد هم وي، نو زما تشویق کوي چې زه تشویق شم دا کار دوام ورکړم. او که داسې نه وي، نو بیا دې کار ته دا کار زه پرېږدم، ځکه دې کې به خیر نه وي، نو تاسو علاقه ورسره نه لرئ، نو بل خپل پیشنهاد ماته ووایئ، خپل د خوب تعبیر څه اورئ، نو خپل هغه نظر ما سره شریک کړئ چې ستاسو اطمینان وشو ونه شو، او کېدای شي لږه کې تعبیر کې بیا تغییر هم راسي. نو په الله م سپارمه تر بل ویډیو پورې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.